اکنون خط مرزی و برخورد به نیروهای طالبان. تازه خبر: طالبان و ایران ته خپل زور وښوده. سرحدي سیمه کې ایراني ځواکونو ته د دیوال جوړولو اجازه نه ده ورکړې. نور جزئیات د همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جلو ما رو فعلا گرفتن، نیروهای طالبان اومدن جلو. خب ببینیم چی میشه. این پاسگاهشون، ما میخوام از کنار پاسگاهشون رد چیم. حالا اینا اومدن با سلاح واسطادن. ببینیم زور ما بیشتره یا اونا. اینا نیروهای طالبان هستن. بلخوا طالب سرچینې وایي چې د څه مودې راهیسې ایراني ځواکونه په سرحدي سیمو کې پاروونکي اقدامات ترسره کوي چې په عاجله توګه د طالب ځواکونو د توند غبرګون سره مخ کیږي. سرچینه وایي نن هم ایراني ځواکونو د یو شمېر وسایطو سره صفري کرښې ته راغلي وو ترڅو تاسیسات جوړ کړي، خو طالب ځواکونو یې مخه ونیوله. او که ایراني ځواکونه بیا هڅه وکړي چې دیوال جوړ کړي نو جګړه به هم ترسره شي، ځکه چې طالب ځواکونه ګوته په ماشه ناست دي. طالب سرچینې وایي چې وړ مورز هم یاده سیمه کې د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته ترسره شوې وه چې د دواړو لورو څخه سپکې او درنې وسلې کارول شوي وو. یاده دې وي چې څه موده وړاندې ایراني چارواکو د اوبو په سر طالبانو ته ښکار ورکړی و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.